أستغفر الله الذي لا إله إلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. دا وایي چې یو بریلی استاذ دی، هغه وایي چې زه د سره مناظره کوم، ستا سره رایې ده د ایاز مولي صاحب نه اجازت واله بیا رایې وله، که ایاز مولي صاحب اجازت ورکوي رایې وله. ما د میټریک نه مخکې ټول عمر په مناظرو کې تېر کړی دی، زما کار دقه و، چېرته یو تنګول بل تنګول بل پازابول بل پازابول، خو چې بیا مې قرآن او حدیث وي بیا راته پته ولګي چې دا څومره فضول کار دی. ځکه په دې مناظرو کې ټولې کنځلي یو بل ته، جګړې د یو بل بېعزتۍ، او ما یو پیره مناظره باندې تقریر وکړو، یو مناظر دی ډېر لوی، ما وایي چې دا ښه کار نه دی او دا ملک ته مناظرو نه دی. دې وخت کې اتفاق پکار دی مسلمان له چې په یو ځای را جمع شي او اتفاق وکړي او د اغیارو مقابله وکړي. نو یو مناظر په خپل تقریر کې وایي دا څومره ګمراه انسان دی چې په خپل تقریر کې وایي چې دا د مناظرو دور نه دی. قرآن مجید کې الله د فرعون او د موسی علیه السلام مناظر ذکر کړي، د ابراهیم علیه السلام او د نمرود مناظرې ذکر کړي، او دی وایي چې مناظرې مه کوئ. نو ما که تا ما ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام 77 آیتونه تقریبا ما تاسو ته ویلي 70 آیتونه په صورت آل عمران کې د مناظرې وو، د نبی علیه السلام د عیسایانو سره مناظره شوې وه، یا د حضرت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام مناظره د نمرود سره شوې وه، یا د فرعون او د موسی علیه الصلاۃ والسلام خپل منځ کې مناظره شوې وه. ما ته په یو ځای کې وښایه چې چېرته موسی علیه السلام فرعون ته کنځل کړي، ما ته وښایه چې ابراهیم علیه السلام نمرود ته کنځل کړي، ما ته وښایه چې نبی علیه السلام چېرته عیسایانو ته کنځل کړي. مې ستاسو والا مناظرې خو زه نه کوم، د ډېر شوق ته رایې وله، خو مولي صاحب نه اجازت واله، مولي صاحب زه منع کړی یم د مناظرو نه. دی وایي چې نبي علیه الصلاۃ والسلام به په تیزه مونځ کې قرائت څنګه کو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه دا وه چې کله به یو صورت شروع کا صورت په سر ته رسو، یو ده. دویمه طریقې دا وه د نبي علیه الصلاۃ والسلام په قرائت کې چې نبی علیه السلام به کله تلاوت کو نو یو آیت پې وي، په هر آیت باندې بیا وقفه کوله، وقف به کو. خیال مې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یو آیت باندې به وقف کو نبی علیه السلام. دا طریقه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. بل د نبی علیه الصلاۃ والسلام طریقې کار دا و د سار او ماسپښین مونځ کې او د ماستن په مونځ کې تلاوت په ډیر زیات کو، زیات تلاوت په کو، او د مازیګر او د ماښام په مانځه کې به مختصر تلاوت کو نبی علیه الصلاۃ والسلام. دغه هم پکې یو خبره چا سره چې سند یا ډیګري نه نو د هغه د علم او د تعلیم اس حیثیت نشته. دا په کم حدیثو په کتاب کې دي او دا حدیث په کم ځای کې دی. دا حدیث نه د عبدالله ابن مبارک رحمه الله دا هغه قول له لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، چا چې سند نه بیا چې څه وی دی. دا د عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه قول دی، او په بخاری شریف کې د امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړی دی. استاد دی عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه، نو زما استاد به وي چې چا سره سند او ډیګري نه وي بیا به څه فضول خبرې کوي. نو د مانځه په دوران کې چې سړی ولاړي، یعنی د قیام په حالت کې دو خپو ترمنځ فاصله څومره پکار ده. د امام شافعي رحمت الله علیه مذهب دی چې یو لویشت نه لویشت، او د امام مالک او د امام احمد ابن حنبل رحمهم الله د هغې مذهب دا دی چې انسان جسم څومره هغومره خپې کلاول پکار دي. او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا دی چې یو صفق 4 ګوتې فاصله پکار ده د دوانو خپو په منځ کې. امام شامی رحمت الله علیه لیکلی دي وینبغي ان یکون بین قدمیه 4 اصابع الید، چې مناسبه خبردار چې د خپو په منځ کې دومره فاصله پرېږدي څومره چې 4 ګوتو په منځ کې فاصله راځي. او په الجوهرة النیره نومي کتاب کې دي چې والاقرب للخشوع ان یکون بین قدمیه 4 اصابع الید، چې خشوع ته نږدې طریقه په منځ کې دا چې د قدمونو په منځ کې یو صفق فاصله ایسته. دې ته صفق وایي که نه؟
څلور ګوتې فاصله. یزید ابن معاویه ته کنزل کول جایز دي کنه؟ چرته یو مسلمان ته کنزل کول جایز نه دي. ښا مسلمان دی، غیر مسلم خو نه دی. رښتیا خوبونه په سټ په کم وخت کې راځي؟ هر وخت کې راتلی شي. کم وخت کې چې خوب ممنوع دی لکه سحر منځ پسې د اشراق پورې، هغه وخت کې چې کم خوبونه راځي اکثر دا شیطانی خوبونه وي. نور په هر وخت کې چې انسان یا د ماسخوتن او د ماښام په منځ کې سړی وده شي، په دغه وخت کې خوبونه دا اکثر شیطانی، یا چې کله د شپې د ړومبې حصه د شپې سړی وده شي نو خوراک یې کړی نو د معدې د بړاس د وجې نه اکثر د معدې د ګیس د وجې نه وران خوبونه یې نه دغه اکثر ټیک نه. نور خوبونه په هر وخت کې درست دي. حضرت یوسف علیه السلام چې کوم خوب لیدلی نو بعضې کتابونو کې ما لیدلي چې د ورځې هغه خوب لیدلی د ورځې. د جمعې ورځ د زه خبرې نشم کولی، خوله رانه ټوله ګډه وډه کېږي. په دې ورځ زه ډېر سخت ستړی یم. ښه مونږ خو په کتابونو کې لیدلي دي چې د ښځې چې کم مخ دی نو دا خو د دې پرده ضروري نه ده. او مولیان حضرات وایي چې د بد نظرۍ نه ځان وساتئ او ښځو ته مه ګورئ. نو د کتاب خبره ومنو که د مولیانو خبره ومنو؟ د مولیانو ومنه، ته په کتاب څه پوهېږي؟ مولیانو یې بد نظري مه کوه بیا مه کوه، په کتاب ته نه پوهېږي. کتاب کې چې وایي چې د ښځې مخ دا عورت نه دی، مطلب یې دا دی چې دا په مانځه کې ولاړ نو مخ پې ښکاري. دا مطلب نه دی چې ته به ورته ګورې. پوهېږي؟ زما یو دوست دی، هغه په خوب کې په بوټو کې ولاړ دی، په شنو بوټو کې، او شنو کپړو والا یو جینۍ لیدلې ده په خوب کې، او باري این یې دې څه تعبیر دی؟ دا شینوالی په خوب کې لیدل دا د تقوا او د پرهیزګارۍ علامت دی. د تقوا او د پرهیزګارۍ علامت دی، یا دا د خوشحالۍ علامت. د خوبونو زه ډېر نه پوهېږم، د فضایلو تپوس او د خوبونو تپوس دا د ایاز مولي صاحب نه کوي، ما نه مه کوي. ما له نه راځي، زه پرې ډېر نه پوهېږم، هسې نه بل څه درته ووایم. او کله چې موږ د سهار مانځه له ځو په لاره کې ډېر زیات سپي او تنګول کې د هغې د لاس موږ په تېښته باندې مجبور شو کور ته لاړ شو. د هغې د وجې کله ناکله موږ په کور کې د سهار مونځ وکړو نو دوه مسلې دي. یو مسله دا ده چې موږ په کور کې په مانځه ګناهګاري کوو د سپو د وجې که نه، او دویم د سپي وجل جایز دي که نه، چې نقصان درکوي سپي وجل بالکل جایز دي. او ته چې په کور کې مونځ کې د سپو د یرې د وجې نه یا سپي دې په مخه کې کور ته لاړ شي، په دې کې هېڅ نقصان نشته. ښه درست دي، بالکل سړی نه ګناهګاري. ښه خبره ده سړی بیا کور کې مونځ وکړي. زمونږ یو ملګری دی، هغه وایي چې کله مونږ په کور کې یو زمونږ پیر صاحب ته پته لګي چې مونږ په کور کې څه کوو. کیا واقعی پیر ایسے ہوتے ہیں؟ پیران داسې دا د شرک کلمات دي، د شرک. عالم الغیب صرف الله دی، عالم الغیب صرف الله دی. هغه ته وایي چې کرامات دي، نو ستا د پیر صاحب به کرامات دي، خو که تا ته دا خبره کړې چې ته کور کې ما ته د دې هر څه پته لګي نو دا بیا د سره پیر نه دی. ښه کرامات څوک چاته وایي نه، او نه څوک چاته ښکاره کوي چې پته یې ولګي چې یاره پلانکي کم پیر چې کرامات دا یې ووایي چې ما ته کشف کېږي او ما ته دا کېږي، دا اکثر دروغجني. دا یې غټ علامت چې خلکو ته ځان وښیي چې ما ته دا چل کېږي. مونږ ډېر زبرګان لیدلي او د هغې کرامات مونږ په خپلو سترګو لیدلي دي، خو چې مونږ ته بیا ویلي چې ستاسو یاره جي دا عجیبه چلو شو، د هغې په خوله لاس دلی چې غلی کښېنه دا خبره به نه کوي. دا اکثر دروغجن چې داسې خبرې کوي. زمونږ یو ګاونډي دی، هغه وایي چې د کم سړي مرشد او پیر نه وي او د بیعت نه یې کړی دا ګمراه او بېدینه دی. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم پیرو، د صحابو پیرو، تصور کله راغلی په اسلام کې؟ تا ته دا پته نشته.
دا پیری او مرشدی دا پیری او مریدی دا کله شروع شوی ده یو خو تزکیه ده د قرآن او حدیث کې چې ویزکیکم لفظ راغلی چې د پیغمبر کار دا دی چې دا به ستاسو زړونه صفا کوي نه که هغه څیز یادی نو هغه په قرآن کېږي او په حدیث سره کېږي څوک د عالم مخې ته کښېني په هغې سره کېږي دا خو څه ضروري نه په دین اسلام کې سړی به راځي او خامخا به ځان له یو پیر نیسي دا ته په خلکو لازم دی دا د دین یو کار دی خانقاه سیسټم چلول دا د دین یو کار دی او ښه طریقه ده خو دا خبره غلطه ده چې یو سړي پیر نه وي نو دی به ګمراه وي او بېدینه به وي دا راته کوم استاذ ویلي د امام ابو حنیفه پیرو ته خو د هغه په مذهب باندې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پیر څوک ما ته وښایه هغه د چا نه بیعت کړی هغه د چا نه ذکر اذکار اخیستی و چې ما له 200 پیرې دا راکړه او 300 پیرې دا را هسې ځان نه فضول خبرې بس دا خبر وختي ما تقریر کې کړې وه یو مولي صاحب د هغه فیسبوک من بار بار وایي چې چا دا درود شریف وي نو په هغه باندې جهنم اور حرام او هغه یو حدیث پیش کوي چې یو حدیث کې نبی علیہ السلام یو مئی سره خبرې وکړې او مئی وی چې مزه دا درود شریف ویم په ما د جهنم اور حرام دی نو تاسو یې وایه او نبی علیہ السلام حضرت علی ته وفرمایل چې دا اولیکا دا منګړه خبره دروغ دی 1 نمبر پر دې حق وخا او بیا درود وای او جنت ته بځي څه ګپ ته مسواک ته استعمالولو نه پس چې هغه قابل استعمال پاتې نشي په هغې بیا څه وکړو په هغې مسواک باندې هغه بیا دفن که په ښه ځای کې دا مستحب طریقه د ثواب پې ملاویږي ادب او احترام به کې د مسواک یې پاک ځای کې کېده او یې چېرته دفن که ښه خبره ده د مقبرې ته یې مه وړه بس کم ځای کې درته یو ځای میلاو شي څنګه چې خپل نوکان انسان دفن کوي یو ځای کې یو سیټ ته کور ته پاک ځای کې دغه شان دله پکار دي چې دی مسواک هم دفن کړي ښه دا مستحب دي فقهاء کرامو لیکلي مونږ د چینې او د وړو کاروبار کوو په غټه پیمانه باندې مال لا را رسېدلی نه مخکې نه مونږ خرڅ کو په دکاندارانو باندې داسې شران درست دي که ناروا دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي صفا حدیث ته په مسلم شریف کې یو صحابي ته وایي تر څو پورې چې تا په مال باندې قبضه نه کړي هغې پورې به څیز نه خرڅې ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې دپاره وفرمیل که په لاره دا څیز خراب شي چېرته تا ته قبضې نه مخکې نه دی میلاو شوی دا څیز وسوځېدو افت پر راغی او ختم شو بیا څوک ذمہواری البته دونه خبر ده چې بعضې د دې زمانې چې کوم مفتیان حضرات دي هغه فتوا په دې ورکړې ده چې یاره ښه خو نه دي داسې کول خو د جواز فتوی په ورکړې هغه وایي چې یاره چونکې دا داسې ده چې یو معنوي قبضه ده او حکمن قبضه ده نو څه نقصان پکې نشته خو بیا هم ځان ساتل پکار دي داسې ښه خبره نه ده جی جی لکه هغې تاسو د خپل ځان لپاره وکیل جوړ کړی ها اوس که د هغه په لار را روان دی فرض کا یو ټرک ورسره دی هغه سړی ذمہواري هغه سړی ذمہدار نشي کېدی چې هغه وکیل دی شرعاً هغه ذمہدار نشي کېدی پوهېږي د وکیل چې څومره تصرفات دي هغه راجع کېږي مالک ته نو فرض که تاسو یو ټرک واغستو او ستاسو هلته دا سړی وکیل دی د کم کمیشن چې اخیستی دی او دنه دا ټرک په جلاله کې واوړېدو لاندې د خوړ ته پرېوتو نو اوس په دې ذمہوار که دا سړی ستا وکیل دا وکیل به ذمہوار نه ته به ذمہواري نو ته هغه ذمہواري قبلې خیال مې دې خبرې ته داسې مسله اصل دا ده خیر دا یو تفصیلی بحث دی بیا به چېرته بحث وکړو انشاءالله تاسو وایئ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم انسان دی او بشر دی حالانکه ما د یو کتاب مطالعه کوله په هغې کې لیکلي و چې نبی علیہ السلام ته بشر او انسان ویل دا حرام دي نو په هغې کې دلیل لیکلی چې ستاسو دلیل دا دی چې قل انما انا بشر مثلکم ای نبی علیہ السلام دوی ته ووایه چې زه خو بشر یمه نو تاسو په دې بنیاد باندې وایئ چې نبی علیہ السلام بشر دی حالانکه په کتاب کې دي چې دا قل چې کوم لفظ راغلی دا قولو نه دی مسلمانانو ته نه وایي نبي علیه السلام ته وایي چې قل ته ورته ووایه چې زه یو انسان یم او دا د عاجزۍ دپاره دي ما سره بیا اخوا دې خبرې دلیل نه و
اوس څه دلیل پکار دی ورته ووایه چې قل نبی علیه صلات وسلام ته صرف وایي الله جل شانو ته ورته ووایه او ستا امت ته دا حق نشته نو بیا ورته ووایه ستا امت ته دا حق هم نشته چې خلکو ته ووایي چې الله یو دی ځکه الله قرآن کې فرمایي قل هو الله احد قل ورته ووایه پیغمبره هو الله احد دغه الله یو دی نو بیا دا خو صرف پیغمبر ته ویلي چې قل امت ته خو نه دی ویلي پیغمبر ته چې کومه خبره یې که نه د پیغمبر د خصوصیاتو ځان له یو بحث دی یو ځان له طریقې په هغې ورته الله جل شانه خطاب کوي ښه د سفر په میاشت کې دا چې اوس را روانه ده په دې کې چوري او حلواګانې پخول او بیا تقسیمول شرعاً جایز دي که جایز نه دي چوري خوړل او الوا خوړل نه ناروا دي نه د هغې پخول او تقسیمول ناروا دي خو دا عقیده ساتل چې په دې کې څه خاص ثواب دی په دې میاشت کې دا بدعت دي او ناروا دي چې کوم زموږ رواج دی ښه دا ټیک نه دی د سفر په میاشت کې په خاص طریقې سره د چاشت په وخت کې 2 رکعاته نفل کول او د قرآن بعضې آیتونه هغه ریوایز کول او یو حضرت صاحب فرمایل چې دې سره د پوره کال کې سړي ته شفا ملاویږي بیماری په ناراضیت دروغ وایي نشته داسې خبره ښه وصلی الله تعالی